ښاغلي الحاج ملا عبدالحق همکار د افغانستان برېښنا شرکت د نوي عمومي اجرایي رییس په توګه رسما خپله دنده پیل کړه. په دغو مراسمو کې د دفاع وزارت او د چارو ادارې لوی ریاست مرستیالانو له پیښو سره د مبارزې چمتووالي ملي ادارې لوی رئیس، د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې معین، د اماراتي شرکتونو لوی ریاست استازي، د احصایې ملي ادارې عمومي رئیس، د افغانستان برېښنا شرکت پخواني عمومي اجرایي رئیس او ورسره مل د بېلابېلو ریاستونو رئیسانو، امیرانو او د افغانستان برېښنا شرکت کارکوونکو ګډون درلود. د چارو ادارې عمومي ریاست مرستیال مولوي سیف الدین طایب په خپله وینا کې د ولس پر وړاندې د شفافو او اغېزناکو خدمتونو وړاندې کول په اسلامي نظام کې اساسي مسؤلیت یاد کړ او زیاته یې کړه د همدې اصل په بنسټ په تېرو څه باندې 4 کلونو کې د هیواد په بېلابېلو سکتوري برخو کې د پام وړ پرمختګونه شوي. ما توانستیم دستگاه اقتصادیمان را تقویه کنیم، ما توانستیم که پول ملیمان را ثابت نگه داریم، ما توانستیم که جلوی بلند رفتن قیم اشیا را در کشور بگیریم، مردممون آزادانه زندگی کنن، مردممون در رفاه و آسایش باشن. په ورته وخت کې نوي عمومي اجرایي رئیس ښاغلي الحاج ملا عبدالحق همکار په خپله وینا کې د مسؤلیتونو بدلون یو اداري اصل وباله او ټینګار یې وکړ چې برېښنا د عادي ژوند له اړتیاوو نیولې بیا تر اقتصادي پرمختګونو پورې په ټولو برخو کې حیاتي رول لري، نو له همدې امله په دې برخه کې لا زیاتو او اغېزناکو خدمتونو ته اړتیا ده. زموږ اقتصادي وده هم د دې برق په ذریعه باندې ده، زموږ د خلکو هغه عادي زندګي هم د دې برق سره تړلې ده. زموږ د افغانستان یعنی د هر یو ملک هغه وده او پرمختګ د برق سره تړلی، نو موږ به کوشش وکړو چې په دې اړه څونه کوشش کولی سو انشاءالله خپل وس به نه دریغوو او د خدمت لپاره به انشاءالله خپل هر څه چې په وس کې لرو هغه په کار واچوو. د افغانستان برېښنا شرکت پخواني عمومي اجرایي رئیس ښاغلي ډاکټر عبدالباري عمر بیا د خپلې دندې پر مهال د ترلاسه شویو لاسته راوړنو یاده وکړه او د پخوانیو رئیسانو هڅې هم د شرکت د پرمختګ او له زیانمن حالت څخه د ګټې لور ته د بدلون لپاره اغېزمنې وبللې. په تیرو 14 میاشتو کې موږ تقریبا 50 میلیارد افغانۍ نه خالص عواید راټول کړي چې د تیر په پرتله باندې 2 میلیارد زیادښت ښیي. د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې معین مولوي عبدالرحمن منیر او د میدان وردګو ولایت والي ملا خیر الله خیرخوا د خپلو خبرو په دوام مسؤلیتونه درانده امانتونه یاد کړل چې په رښتینې اداینې سره یې په چارو کې روڼتیا او شفافیت رامنځته کیږي. اما اصلي خبره به هم دا ده چې خپل هوډ او خپل نیت او خپل اخلاص سره باید هر وخت ورسره وي، بیا به انشاءالله هېڅکله ناکامه نشي. چې کوم کاروان کې موږ چې کاروان کې کوم ځای ته سوق خپل وس باید وشندو، خپل اخلاص باید وکړو، ځکه موږ په هغه څه مکلف یو چې څه موږ ته راسپارل سوي دي د هغې کې به د الله نه توفیق غواړو. دا وجایب سپارل او وظایف سپارل دا هم یو بخش د امانت څخه دی، یو حصه ده د امانت څخه چې مشران یې زموږ ستاسې غاړې ته رااچوي. پر موږ او تاسو د دغه امانت تحفظ او ساتنه دا زموږ ستاسې دیني وجیبه او فریضه ده. د دمنې وړ ده چې د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایي رئیس ښاغلي الحاج ملا عبدالحق همکار د افغانستان اسلامي امارت لومړي دورې سره مل په بېلابېلو بستونو کې مسؤلیتونه ترسره کړي دي.